سلامونه نیکې له هیله ده چې روغ جوړ سلامت به وئ. راځو په ترتیب سره 14 درس ته چې د سرک پېژندنې اخري درس، یعنې د دغې کتګورۍ اخري درس ده. هغه څه چې په دغه کتګورۍ د سرک کې تشریح شوه، لکه پخوانیو د ویډیوګانو کې کرسیه کارجات او د سرکونو پېژندنه او د کارجاتو پېژندنه دي. څه کم و زیات چې په همدغه کویز کې سوالونه په دا برخه کې راځي، نو دغه پېژندل اړین وه. او دغه نننی د کوم درس چې اوس اوتوستراده ده، دا چې ووایو یعنې اخري درس ده. نور وروسته درسونه تمام شوي نه دي، زیات درسونه نور په سینیالو برخه کې پاتې دي. کیدای شي یو نیم داسې درس وي چې زیات مهم وي. زیات مهم خو سینیال خود دي، ځکه چې هغه سینیال دی obbligo دی، سینیال دی pericoloso دی، سینیال pericoloso، سینیال دی obbligo، سینیال divieto. نو دا ټول باید تشریح شي او وپېژندلی شي. هر درس په خپل ځای یا په خپله کتګورۍ کې مهم ده، خو دغه کتګوري د سرکونو چې ده دا اخري دی او مهم درس ده. نور وروسته د کار ته چې پرې غږېدلي دي، دغه یعنې تخنیکي برخه نه یې غږېدلي دي چې هغه وي، یعنې زیات سوالونه په هغه برخه کې نه راځي. خو راځو هغه اوتوستراده، یعنې اوتوستراده ویته، اوتوستراده جمع د موټرویو ده، چې په انګلیش موټرویو ته یې موټروی. نو هغه ده، یعنې حد اقل کم و زیاته په هغه چې ده د هغه سره ورته ده. شرطونه چې دي د strada extraurbana principale سره یې ورته دي. هغه کې هم چنان ځینې کتګورۍ د موټرو نشي داخلېدلی، دغه لکه مخکې مو چې تشریح کړې، او په دې کې هم په اوتوستراده باندې هم نشي داخلېدلی. دغه سرک ته چې داخلېږي په ستراده د نه هغه کرسیه د اچلراسیون باندې باید داخل شي، او دغه ته چې هغه اوتوستراده ته چې داخلېږي باید په هغه کرسیه د اچلراسیون باندې داخل شي، او چې ترنه ووځي په کرسیه د اچلراسیون ووځي، او په دې سرک باندې هم چې کله د سرک نه ووځي په کرسیه د اچلراسیون ووځي. هغه پخوانی خو چې کومه ویډیو مو دغه په باره کې کړې وه، مو ټوله تشریح کړې وه او ضرورت نشته چې بیا په دې ویډیو کې زیات وغږېږو. خو هغه کوم هغې چې سره یو شان وه مشخصات، هغه د هغې لپاره مو ځکه سره پرتله کړه. او خو دلته چې دا اوتوستراده چې ده، نو ځینې نور مشخصات یې دا دي چې دا کرسیه د ایمرجنسه لري. کرسیه د ایمرجنسه په دې معنی که چېرته موږ تاسو موټر خراب شو، موږ به د کرسیه د ایمرجنسه باندې درولی شو، یعنې خو باید چې څنګه ودرېدو د SOS ته زنګ ووایو چې مطلب په داخل د 3 ساعتو کې د کرسیه لایق کړو، یعنې ماسیمو یعنې اخري تر 3 ساعتو پورې موږ حق لرو چې هملته موټر پاتې شي. قانوني ډول باید وي که راترېڅ ته زنګ وویل شي، هغه موټر چې موټر وړي او د دغه کرسۍ نه لرې شي. نو حد اقل دغه د اوتوستراد کرسۍ چې دي دوه کرسۍ پیرونی senso di marcia وي، یعنې یو طرفه دوه کرسۍ ولري او د هغې تر څنګ ایمرجنسي کرسۍ وي، او بله هغه چې ده ځانګړتیا هغه دا ده چې په دغه سرکونو باندې استعمال چې کله موټر موږ استعمالوو دغه باندې روپۍ هم اخلي، یعنې اول داخلېږي هلته یو کاغذ به اخلي، بیا چې کله د اوتوستراد نه خارجېږي هملته به ماشین حساب درته کوي. هغه محاسبه یې داسې وي چې مطلب څومره کیلومتره سرک تا وهلی وي، هغو ته په کتو په هغومره روپۍ نه اخلي. نو دغه یوه کم او زیات په پښتو پېژندنه، یعنې پښتو هغه یو ډول په لنډه ډول
په لاندې ډول همدا پېژندل او نور بیا شوته یعنې کوم څه چې ایټالوي متن کې وي نو هغه به پکې ویو چې ټول یې سره وپېژنو. خب, è una strada careggiata e separata da spartitraffico con almeno 2 corsie per ogni senso di marcia. یعنې چې هغه سړک ده چې د سپارتیترافیکو په واسطه په 2 کریجاتو باندې وصل شوی وي او حد اقل یو طرفه 2 کرسیې ولري, یعنې له دې خوا نه موټر پرځي او بله کریجاتو کې له هغې خوا نه. priva di incroci a razzo. لکه پخوانیو درسونو کې مو چې وویل هغه انکروچ a razzo هغه ته وایي چې په جمع ډول موټر نه سره پکې کته کوي. پریوه یعنې په دې ډول نه سره پکې کته کوي موټر, یعنې یو بل نه سره کته کوي. دا خو د پورته خو له کرسه خراب شو د بیا ټرای په وکړو. دا یعنې یو سړک شو یا د بلې یعنې د په جامع شکل داسې نه موټر نه سره پکې کته کوي. incroci a razzo. خو dotata di corsie di accelerazione e decelerazione. یا چې کله چې موږ تاسو داخلیږو دغه سړکو ته په کورسیا د اچلراسیون چې مشخص هغه پخوانۍ اکسترا اوربانه کې مو تشریح کړه او په دې اچلراسیون باندې د خارجیږو په یوه کورسیا باندې سمبال شوي وي. دا چې بیا به هم دلته تاسو ته دغه ده corsia di accelerazione da autostrada داخلیږي یا دغه corsia di accelerazione da strada extraurbana principale ته په داخلېدلی شي. دغه corsia di accelerazione داخلېدل د accelerazione ته خارجېدلو ته corsia چې کله ته د autostrada یا strada extraurbana پرېږدې تنوځې یغه corsia چې یغه corsia ته بیا corsia di decelerazione وایي. نو دغه بیا هغه کورسیه موږ ته چې غوښتل چې تشریح کړو. dotata di په accelerazione او decelerazione corsie باندې سمبال شوي وي e priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non si regolata. یعنې هغه چې ده چې کله موږ تاسو داخلیږو یعنې یغو شیانو مخنیوی کوي چې کومونه یعنې په کومه موږ نشو کولی چې په autostrada ته داخل شو. Per entrare l'autostrada si possa generalmente attraverso un casello se segue la corsia di accelerazione. چې کله چې موږ تاسو autostrada ته داخلیږو موږ به په corsia di accelerazione باندې داخلیږو لکه مخکې مې اوس یو څو شیبې مخکې مو تشریح کړه په دې باندې. یعنې داسې نشي کېدلی چې ته داسې ورته داخل شي. دا کورسیه به اچلراسیون دلته به راځي دلته که په دا کورسیه کوم موټر وي خو ته هلته زر نه داخلیږي انتظار به کوې چې دا موټر یې تونه تېر شي او که موټر نه و بیا داخل شه. که چېرته په دا کورسیه باندې موټر وي ته هلته دا موټر ته پته لګي په دا کورسیه باندې چې دا سړی داخلي هغه په خپله که دلته ده سره په د څنګ کې بل موټر په سورپاسو کې نه وي یعنې ترې مخته کېږي نه دی خپله دغه کورسیې ته د ناوړي تو ته اجازه درکوي چې داخل شي. که چېرته ده سره موټر غبرګ شوی و یعنې موټر مخته کېدو یا پسې نږدې و نو بیا ته باید دلته چې ته داخلیږې دلته وروشې تر څو دا موټر یې تونه تېر شي بیا شاته داخل شي. دغه کورسیا د اچلراسیون دی یعنې په دې باندې ته کولی شي چې هغه autostrada ته داخل شي. ci si mette vai è riservata solo ad alcune categorie di veicoli او مشخصو کاتګوریو د موټر لپاره مشخصه شوې ده یعنې ځانګړې شوې ده. per esempio evitate la circolazione di chilometri di musol په ډول په هغه چیکلوموتورې چې سلانه 40 چلندران نه هغه کم وي 250 او متوکرات زیتې چې 240 کاوه هغه
چلندراتو نه یې پاور کم وي هغه موټر یا ماکینې اګریکولې ټیکټر بیکټر هغه نشي داخلېدلی او ورسره په țanche edizione una pose il segnale di colore verde che ci indica inizio e la fine او هغه د کارتیلو چې ده یا د سینیال د autostrade چې ده په شفتالي رنګ کې ده او د هغه موږ ته ښیي چې کله autostrade شروع کیږي موټروی شروع کیږي او کله چې موټروی ختمیږي هغه سیګنال هم راته ښیي چې په کومه ډول ده هغه کوم کله چې هغه شروع کیږي autostrade هغه سیګنال دغه یو ده یعنی inizio د autostrade دغه سیګنال دی او دغه کټګورۍ داخلېدلی نشي او کله چې autostrade ختمیږي هغه بیا alla fine دلته لیکلي 1500 مترو کې alla fine د autostrade ده یعنی دلته بیا دغه سرک ختمي نو دغه د سینیال د هغه و autostrade و inizio یې دغه یو ده او fine یې دغه یو ده شروع او پای خب راځو چې نور څه وایي colore verde inizio alla fine l'autostrada deve essere recintata سرک باید یعنی autostrada دغه بل مشخصه ده چې دا باید هغه شوي وي په جال باندې محفوظه شوي وي یعنی د دې لپاره چې دلته مو هغه خزنده یا خزنده انیمال ورانه دغه ځنګلي انیمال چې دي ګیدړې لیوان که چېرته غرایزې سیمې وي دغه داخل نشي او دلته موټر ټکر لامل نشي نو د دې هغې لپاره دا رچینتاتو شوي وي او هر کال دوی محافظتي ټیمونه په دا باندې لګیا وي چې مطلب چېرته سوري نه وي شوي او چېرته دغه د autostrade محافظت چې څوک کوي هغه په دا برخه کې چې مسؤل دي هغه هر وخت کنټرولوي l'autostrada deve essere integrata e vi possono circolare tra gli altri یعنی کولی شي چې په دغه سرک باندې تګ راتګ وکړي هغه موټرسایکل چې هغه یې cilindrati کم نه کم 150 cilindrati او generalmente il limite di velocità sulle autostrade è di 130 km per orario او د ایټالیې کې چې کوم عمومي د autostrade هغه د سرعت ده هغه 130 کیلومتر پر ساعت ده نور په انټرنیشنل سطح هغه به کټګورۍ چې دي هغه به کوم کارتیل چې لګېدل شوي وي چې هغه اخري سرعت باید څومره وي هغو ته په کتو باید رفتار وشي یعنی احترام ورته وشي کارتیلو ته دا نو اخري درس په دغه برخه کې او راتلونکي درسونه به انشاءالله بیا سره یو ځای تعقیبوو او تشریح کوو تر بیا ښې چارې مننه